تر څو پر چې تاسو دغه نه کړئ کیمټیشیا هم نه انسټال کړئ نو دا اډنس تاسو له نشي درکولی اټ کین ناٹ بی ګیون تر څو پر چې تاسو کیمټیشیا انسټال کړئ نه تر هغې پورې یاد ساتئ دا تاسو له کار نشي کېدی نو اډنس د دې راوستو لپاره تاسو به کیمټیشیا خامخا انسټالوئ او د دې مطلب څه دی چې بھئی زه داسې کار وکړم چې دا خپل کم ټمپلیټ چې ما سره دی یا دا کم پریزنټیشن چې ما سره دی زه غواړم دا ویډیو ته کنورټ کړم بالکل وینډوز ویډیو یا ویډیو ته کنورټ کړم یا نو د هغې لپاره به زه داسې کار وکړم چې لکه سې دا پریزنټیشن دی ما سره ګورئ لکه میونکس دله به تاسو کلر دغه هر څه ورکې ورته نو که دې زه نظر راشم دلته موږ الریډي یو جوړ کړی دی نو زه به راشم اوپن ته او په اوپن کې به همغه پریزنټیشن انټروډیوسینګ پاور پوینټ 2007 او په دې ریسټرکشن دی نو همدا پریزنټیشن ما سره دی دله به انیمیشن ورکړم داسې یو انیمیشن ټایپ ورته ورکړه سی فار ایگزامپل دس از او ساوند ولا سی فار ایگزامپل کیش رجسټر ایکسپلوژن نه ایکسپلوژن هم نه لیزر دغسې او فاسټ لګې میډیم که دغسې او د اټومیټیکلی موو کوي 2 سیکنډه پس اپلای ټو آل که دلته او د هغې نه پس زه غواړم چې بھئی زه اډنس ته راشم او د دې ویډیو جوړه کړم نو تاسو به ریکارډ ته راشئ دلته ریکارډینګ شروع شو کلیک بگن ریکارډینګ دغسې سوري ما د ډېر دغه نه شروع کړو نادر اچھا وہی آ جاؤ چې کله تاسو اسکیپ کې نو سټاپ ریکارډینګ کنټینیو ایم سټاپ ریکارډینګ دا ته وایي سیو یې کا ډیسکټاپ باندې سیو کا زه ورته ورکوم چې مای ویډیو پریزنټیشن اټسلف بس کینسل یې کا یا ایډیټ یې کا دې ځای کې وګوره دا هغه پریزنټیشن ویډیو تا سره دغه ایډ شي نو ما ته وایي چې ریکمنډ مای پروډکشن سیټینګ زه ورته یم بالکل چې تا کوم سیټینګ کړی دی دلته کې دی یو منیو د نیکسټ کول پکار دی د هغې دپاره ډیم ښه خیر نو ګوره دا ما سره خپلې ویډیوز ته بیا لیکم یو دا شوه یو دا شو بل دا شو نه نو ګوره دا هغه ویډیو ده ما سره اوس په دا ویډیو چې کوم دی وګوره تاسو ویډیو فارم کې دا څه دا کولی شم آی کین ډو دیټ نو ګوره دا کلیک کړه دلته راوله ډریګ کړه سوري ما د ډېر دغه نه شروع وګوره دا هغه ویډیو ده اوس په دا ویډیو ته کنورټ کوئ څنګه د هغې ډېر آسان میتھډ دی رائټ کلیک کړه دې ځای نه او ایکسټریکټ کیمریک کنټینټس دا به کلیک کړه دې ځای نه او په کوم ځای کې کوئ ډیسکټاپ باندې وکړئ یا یو میک ا فولډر سې په ډیسکټاپ باندې او دلته یو نوم ورکړئ زه در کوم چې مای ویډیو پریزنټیشن فولډر نو ګوره دلته کې کلم چې زه راشم نو مای ویډیو ویر از نیو فولډر هو نیو فولډر ته راشه دې ځای نه نو ګوره دا زما هغه پریزنټیشن دی نو ګوره دیټ از اپلیکیبل نو ګوره ون بای ون زه هغه ایز ا ویډیو فارم کې کتی شم نو تاسو دې دواړه اټومیټیکلی کنورټډ کړو او کنه تاسو غواړئ چې ډایرکټلی دواړه پروډیوس کا په دې ځای کې د هغې دپاره موږ سره یو کمانډ و کریټ ویب بیچ پروډکشن ایډجسټمنټ کلیپ ډیفاین اینډ ټرنینګ وغیره نو مطلب دا دی چې امپورټ میډیا ته راشه وګوره موږ اوس دې ته راغوستي یم شو دا ټول تا سره میډیاز دي نو وګوره دا ون بای ون تاسو دلته دا راوستی شي وګوره ډایرکټ دا راولو دا دې ځنه اوپن کوه دلته کې هم دا همدغه ویډیو د تا سره نو که تاسو امپورټ کوئ که نه نو رائټ کلیک ته راشي دې ځای نه او ایکسټریکټ فرام کیمریک کا یا که تاسو فار ایگزامپل لکه ویډیو ډایرکټ ته غواړئ چې ویډیو فارم کې دې راته راځي نو بیا د هغې خپل آپشن د ټولز ته به راشي دې ځای نه اوس خو آپشن ته راتلی نه شي خیر دغه موږ سره د هغې ویډیو